سلامونه ملګرو، هیله در روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته یو صرافي معرفي کوم چې صرفاً په اکاونټ جوړولو او KYC سره کولی شئ $10 تر $10 د فیوچر ټریډینګ بونس ترلاسه کړئ. دغه آفر چې ده هم نوي اکاونټونو ته ده هم زړو اکاونټونو ته، یعنې که تاسو پخوا هم اکاونټ جوړ کړئ کولی شئ دغه څخه $10 تر $10 ترلاسه کړئ. نوي اکاونټو ته فکر کوم $10 ورکړئ او زړو اکاونټو ته $10 ورکړئ. نو راځئ ما سره ویډیو تر پای وګورئ او که غواړئ له انټرنیټه پیسې وګټئ. زموږ چینل په همدې برخه کې فعالیت کوي. موږ په ټلیګرام او یوټیوب فالو کوئ. ټلیګرام چینل لینک هم ډسکرپشن کې ده. د دې صرافۍ د اکاونټ جوړولو او د ډاونلوډ لینک مې ډسکرپشن کې ایښی، په هغه چې کلیک کوئ بیا به اپ یې ډاونلوډ کړئ. اپ چې مو ډاونلوډ کړئ دا ډول صفحه راځي. دلته به ساین اپ ناو باندې کلیک واخلئ. دا کار چې مو وکړه دوستانو، دلته به خپل یو ایمیل ولیکئ. زه راځم خپل یو ایمیل لیکم. خپل یو ایمیل چې مو لیکو دوستانو، دغلته یو آپشن ده ریفرل کوډ، دغه څنګ کې به په دې کلیک کوئ. دلته تاسو ته دا ډول یو چوکاټ راځي. دلته دا کم کوډ چې په سکرین نه وي دا به لازمي ورکړئ تر څو ستاسو اکاونټ په کامیابۍ جوړ شي. چې دا مو ورکړه دلته به کریټ اکاونټ باندې کلیک واخلئ. دا چې مو وهلو دوستانو ممکن تاسو ته یو کپچا راسي. نو دا کپچا به ورته زما په شکل حل کړئ چې څنګه زه حلوم. په تمه کېږو دا کپچا لوډینګ کې ده. دا به تمامه شي اوس. دا تمامه شوه. نو اوس به دغه زموږ ایمیل ته یو کوډ ځي. نو زه خپل دا جمیل اپلیکیشن ته جمیل اپلیکیشن مو راوازو. دلته به څنګه وي موږ ته به کوډ راغلی، نو هغه به ترې راواخلو. نو ملګرو دا کوکوین صرافۍ لخوا کوډ راغی. زما جمیل ته په دې کلیک کوم. دلته به اوس په دې کې کوډ وي. نو دا کوډ به موږ کاپي ونیسو. زه یا کاپي نیسو یا تاسې لیکئ، ستاسو خپله خوښه ده، خو زه یې کاپي نیسم او دا لرې کومه. بیرته همدې صفحې ته راځم، دلته کلیک کوم او دا کوډ به ورته څنګه کو پیسټ به کړو. نو زه دلته دا پیسټ کوم ورته دوستانو. پیسټ مې کړ او سبمیټ به کلیک کړو. نو زموږ اکاونټ جوړ شو. دلته موږ نه یو کوډ غواړي خپل اکاونټ ته. تاسو به خپل اکاونټ ته یو کوډ ټاکئ. کوډ به هم په دې ډول ټاکئ چې دی تاسو ته ویلي لږ تر لږه 10 تر 12 عددو پورې باید وي او د انګلیسي غټ حروف لکه داسې دا غټ حروف ده. د حروفونو نه به کار اخلئ، دغه حسابي تورو نه به کار اخلئ او یو دغه علامې نه اټ وهئ، دا ساین وهئ، دې نه به کار اخلئ. زه راځم دا ورته لیکم. ښه نو دوستانو کوډ چې مو لیکه بیا به لاندې کانفرم باندې کلیک کړئ او څنګه وشي زموږ ستاسو اکاونټ به دې کې جوړ شي. دا چې مو جوړ شو نو دی بیا مختلف وچرونه نور هم فری درکوي. دا ګورئ تقریبا $15 وچر ماته ډایرکټ راغی. دلته یې ویلي $10 ساین اپ بونس درته راغی. وچرونه او جوایز پکې ډېر دي. ښه اوس زه دا باید KYC کو بغیر له KYC موږ ته سم نه راکوي. دلته په ویریفای ناو کلیک کوم. په دې چې مو کلیک کړو دوستانو اوس به د ویریفیکیشن صفحه راسي. په لومړي سر کې به خپل هیواد انتخاب کړئ. هیواد چې مو انتخاب کړ دلته په ویریفای کلیک کړئ دوستانو. بدبختانه فکر کوم دا فعلا د پاسپورت اپشن لري. په تذکیره باندې ویریفیکیشن ډیلیټ کړی ده. دی مخکې په تذکیره هم ویریفیکیشن ورکوو، خو نه پوهېږم چې ولې ډیلیټ کړی یا هم زما لپاره دا مشکل ده. نو تاسو خپل چک کړئ که پاسپورت لرئ، خو دا بیا کوی شئ. فکر کوم تذکیرې اپشن دی ډیلیټ کړی. نو پاسپورت نیکسټ به ووهم. نیکسټ مو ووهو دوستانو. تاسو ته اوس داسې صفحه راځي. دلته به په ټیک فوټو باندې کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخیست پرمیشن به الاو کوئ ورته. اوس به خپل پاسپورت راواخلئ. پاسپورت نه به مو څنګه کوئ دوستانو، یو عکس به واخلئ. صحیح ده. پاسپورت نه به مو یو عکس واخلئ. زه مثال په ډول همداسې یو عکس اخلم. عکس چې مو واخیست ورته. صحیح ده دوستانو. نو بیا به دوستانو ډاکومنټ از ریډیبل په دې باندې به کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخیسته ستاسو ډاکومنټ څنګه دي ور اپلوډ کېږي. اپلوډ شو دی نه بعد تاسو ته دغسې فیس ویریفیکیشن راوړي، یعنې خپل مخ به تاسو سکین کوئ. مخ چې مو سکین کړو دوستانو ستاسو ویریفیکیشن ځي پینډینګ ته. صحیح ده. ویریفیکیشن مو پینډینګ ته ځي او بعد له څو دقیقو څخه ستاسو ویریفیکیشن څنګه ده ترسره KYC وشوله. بیا به تاسو په دې برخه کلیک کړئ. دلته به اوس تاسو ته وښیي چې ستاسو اکاونټ ویریفایډ ده. څنګه چې ګورئ زما اکاونټ ویریفایډ شو په ظرف د 100 دقیقو کې. ښه اوس چې مو اکاونټ ویریفای شو نور خاص کار نه لري. تاسو به اوس راسئ د فیوچر برخې ته. دلته اوس فیوچر اکاونټ ځان ته اوپن کړئ. د دې په اوپن کولو تاسو ته څنګه چې مې ویل که نوی اکاونټ جوړوئ $10 بونس درکوي او که اکاونټ مو پخوانی وي بیا $10 بونس درکوي دوستانو. زه دلته راځم. دلته به اوس د خپل څنګه کو فیوچر اکاونټ انیبل کو. دلته به په دا ټکي کلیک کو او انیبل فیوچر ټریډینګ باندې به کلیک واخلو. نو زموږ څنګه سو فیوچر اکاونټ انیبل سو. انیبل سو دوستانو. دلته تاسو ته بیا څنګه کوي ووچر درکوي. ښه زه له دې صفحې څخه وسوځم. دا به ټریډ ناو آپشن به ووهم. نو دلته دا هم لیډر ووهو. دا ټول لرې کوو. ګاټ اټ باندې کلیک کوو. دا به لرې شي. ښه نو دوستانو دا اوس ترسره شو. اوس به دې کې موږ ته څنګه ده دی به دا $10 بونس موږ ته راکړی. زه به یک راځم. اوس به دا بونس زموږ فیوچر اکاونټ ته څنګه سي کریډټ سي چې موږ پې کولی شو ټریډ راواسکو ملګرو. دوستانو به تاسو د خپل بونس د ترلاسه کولو لپاره دلته به په دغه نښه باندې ګورئ. په دغه به کلیک کړئ. دا د جایزې رقم چې د منځنی د کینډلونو څنګ کې په دې ما کلیک دلته به اوس هغه زموږ $10 موجود دي.
نو اوس به له دې ځای څخه څنګه کوو د فیوچر ټریډ لپاره استفاده کوو. دا به هم تاسو ته وایم چې دا څه شرایط لري او د ویډرا بیا څه شرایط دي. نو راځو دلته ګورئ موږ ته $10 څنګه دي بیلنس ته راغله، نوي اکاونټو ته 10 پخوانیو ته $10 په همدې به کلیک واخلو دوستانو. په دې باندې زه کلیک اخلم. نو چې په دې مو کلیک واخلئ دوستانو تاسو به بیا راشئ دې صفحې ته راځئ. دلته په دې ټریل فنډ باندې کلیک واخلئ. نو دلته ګورئ موږ ته هغه $10 څنګه دي راکړي دي. $10 مخکې ما د نور هم راکړي وو اول سر کې چې هغه بدبختانه مانه ایکسپایر شول، هغه وخت مې KYC نه وکړي. ټوټالاً فکر کوم نوي یوزرو ته هم تر $10 ورکوي. دې صرافي کې بونسونه ډېر دي دوستانو، په مختلفو ټاسکونو مختلف بونسونه ورکوي. خو فکر کوم په همدې اکاونټ جوړولو KYC او $10 پورې راځي لکه څنګه چې تصویر کې ګورئ. ښه نو اوس به راځو دا بونس به فالو د ټریډینګ لپاره دلته په اکټیویټ باندې کلیک واخلو چې تر څو دا څنګه شي استفادې وړ شي. نو دا فعال شول، استفادې وړ شول. دلته اوس په ټریډ ناو باندې کلیک واخلو دوستانو. ټریډ ناو چې موږ اخیسته دلته اوس تاسو کولی شئ په هر کوین باندې ټریډ وکوئ په شلیکس کې. مثالا فرق نه کوي هر کوینیزم مثال په ډول راځم داج کوین انتخابوم یا تاسو BNB انتخابوي، اترم انتخابوي، هر یو څه انتخابوي تاسو خپل زړه د. زه راځم په داج کوین باندې ټریډ اخلم او زه به دا کراس به لومړی ایزولیټ ته کو او دلته به اوس څنګه کو دا ګورئ دلته لیکلي کوپون اویلیبل ټو کوپون یې لیکلی. په دې موږ کلیک اخلو دوستانو. نو دلته ګورئ 2 کوپونه دي. یو یې موږ ته فیوچر ډیډیکیشن کوپون راکړی دی، فکر کوم دا د ټریډینګ فیس لپاره کاریږي، او یو یې موږ ته ټریل فنډ راکړی. نو په ټریل فنډ باندې کلیک اخلو دوستانو په دغه ځای او څنګه به کو ټریل فنډ به فعال کړو. نو کنفرم وو ټریل فنډ د موږ څنګه شو فعال شو. اوس غواړم پر داج باندې څنګه کوم ټریډ واسکم. لیوریج مې هم وړم شاوخوا 100 ته، ځکه دی ویلي چې تاسو تر 100 پورې لیوریج کاروی شئ په دې ټریل فنډ باندې. نو زه هم راځم 100 باندې एकदम کنفرم لاندې وهم او لیمیټ هم مارکیټ کوم چې ټریډ مې زر راواز شي. تاسو هم مارکیټ کې زه راځم یو شارټ پوزیشن په دې باندې راوازوم. نور به وګورو چې ګټه کو تاوان کو به بیا وروسته معلوم شي. نو دغه د زما شارټ پوزیشن څنګه سو دا راواز شو دوستانو. دغه هم زما د پوزیشن څخه. نو دغه و دوستانو $10 د دې ترلاسه کولو. دا څونه وخت لري او آیا څو ټریډه پې وازیږي دوستانو. په دې هر څو ټریډه تاسو وازوی شئ، یعنې یو ځل لپاره نه ده، کولی شئ هر څو ځلې استفاده کوي. خو دا وخت لري. اوس ګورئ زما بونس چې د ایکسپایر ټایم چې د 12مې میاشتې 12 د کلسم تاریخ د شاوخوا تاریخ هم دلته تاسو ته لیکي. نو تاریخ ته به دقت کوئ چې دغه تاریخ کې بونس ایکسپایریږي او څنګه چې مې ویل هر څو ټریډه پې وازیږي. د یو ټریډ لپاره نه ده، بار بار کولی شئ ترې په ټریډ واز کوئ. نو دغه یو د بونس ترلاسه کولو. اوس راځو چې د ویډرا شرط چې دا کوم شرط لري د ویډرا لپاره. هو دوستانو دا شرط لري تاسو چې په دې بونس باندې پیسې ګټئ نو دی تاسو ته یو شرط یې د ویډرا لپاره. هغه شرط چې د راځئ په ګډه سره به وګورو. شرط هم دومره سخت نه ده، ما خپله یو بل اکاونټ کې هم پوره کړ او ویډرا مې ترې وکړله. نو شرط دومره سخت به نه وي دوستانو ځکه فری پیسې دي، نو مجبور یو چې شرط د دی ومنو. ښه دوستانو دی له دې څخه ټریل فنډ زه په ټریل فنډ اکاونټ باندې بیرته کلیک کوم او را به سو دی دا شرط څنګه ده دا به زه تاسو ته دروښیم چې دغه شرط باید تاسو پوره کړئ تر څو له دې ټریل فنډ یا له دغه فیوچر پوزیشن څخه ستاسو ګټل شوې ګټه د ویډرا ورځي. دوستانو راځو بیرته همدې صفحې ته لږ صبر کوم لوډ شي. نو دغه د لوډ شوله. نو دا د هغه زما ټریل فنډ. ګورئ د دې دوستانو شرایط څه دي. لومړی خو تاسو په دې ټریل فنډ یا په دې $10 چې څومره پیسې وګټئ له هغې څخه صرف تاسو $2 ویډرا کولی شئ. یعنې خدای که تاسو په دې $10 $100 وګټل، اصلو نه صرف 2 ویډرا کولی شئ. یعنې همدغه 2 تاسو ته رسي، نورې تاسو ته نه درکوي. صرف او صرف $2 د دې ګټه تاسو ته دی درکوي. دلته هم لیکلي چې ماکس ویډراول $2، یعنې $2 صرف حق لرئ د دې باندې چې څومره وګټه هغه تاسو ویډرا کوئ. صحیح ده. نو دا له دې اوس د ویډرا شرط څه ده دوستانو. د ویډرا شرط راځم تاسو ته وایم او تاسو چې په دې پیسې وګټئ هغه دغه ځای کې تاسو ته جمع کېږي بیا به ویډرا کوئ. د په ویډرا زه کلیک کوم. ګورئ د ویډرا شرط راغی. د ویډرا لپاره شرط دومره سخت نه ده. دی وایي چې لږ تر لږه تاسو صرف څنګه ده $50,000 فیوچر ټریډینګ والیم پوره کوي. په فیوچر کې $50,000 ټریډینګ والیم پوره کوي. نو $50,000 ټریډینګ والیم پوره کول دومره سخت کار نه ده. په 2-3 ټریډو پوره کېږي. هغه څنګه؟ زه له دې صفحې بیک راځم دوستانو، بیا هم بیک راځم. په همدې باندې نه ده، تاسو په همدې کوپون باندې کولی شئ چې ټریډ واسکئ هر ځل 100 کس کې. 100 کس کې چې تاسو وازوئ دوستانو دا تقریبا $10 دي. نو تاسو ته $200 والیم حسابېږي او چې بیرته یې کلوز کوئ $400 تاسو ته والیم حسابېږي. یعنې په یو پوزیشن وازولو او بندولو تاسو ته $400 والیم حسابېږي. نو تاسو دوستانو شاوخوا که 2 پوزیشنه
و پوزیشن واز او بند کوي نو $15,000 والی هم پوره کیږي، کولی شئ د دې ګټه وډرا کړئ. صرف دغه شرایط د نور سختی نه لري. نو په دې باندې لومړی تاسو کار وکړئ، پیسې وګټئ، چې مو ګټو بیا په هغې پوزیشن وازوئ او بندوئ او $15,000 ټریډینګ والی هم پوره کړئ. چې والی هم مو پوره کړه دوستانو، همدې صفحې ته راشئ او بیا به تاسو ته وډرا آپشن څنګه فعال شي، کولی شئ چې وډرا ووهئ او مستقیم مو پیسې څنګه د سپورټ اکاونټ ته جمع کیږي. ما خپله په یو بل اکاونټ کې مې دوستانو وډرا کړو، د څنګ کې کا وډرا ثبوت یې ریکارډ پاتې او درته اقدامه تاسو بیا کتلی شئ. نو بالکل پروسه حقیقي ده، د نه ګټه واخلئ، بالکل فری ده، یو افغانۍ مو هم په مصرف نه راځي ملګرو. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ